الله رب العالمین ظلم کول خو لرې خبره ده. الله رب العالمین د ظلم ارادم نه کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده بار بار چې الله رب العالمین د ظلم ارادم نه کوي، کولې په ځای پرېږده. دې وجه نه وایي د الله د ظلم نه به نه یېرېږي، ځکه شته نه د الله سره ظلم نشته دی. چې هغه سره نشته ولې ته یېرېږي؟ مونږ خو د ظالم د ظلم نه ځکه یېرېږو په دنیا کې چې یو انساني ظالمي، مال دولت ورسره وي، اقتدار ورسره وي، ظلم کوي، چې مونږ ته پته ده چې دا سړی د دې خپل طاقت نه غلطه فایده لي او الله تعالی د خپل طاقت او قدرت نه غلطي فایدې نه اخلي. د هغه په ذات کې، د هغه په صفاتو کې د سره ظلم نشته د الله رب العالمین. او د الله د عدل نه به ویریږي چې عدل را سره شروع کړو که نه انصاف، نو انصاف موږ ته په خپله پته ده چې د ځان سره به انصاف وکړو له فعلي. د الله د عدل نه ویریږه ځکه الله به عدل کوي، هغه عدل والا ذات دی، پوره حساب به کوي. او د الله رب العالمین د رحم امید ساته او دا سوال کوه چې یا الله خپل رحمت را ته متوجه کړه او ما سره د خپل رحمت مطابق معامله وکړه. دا سوال ډېر وی کوه. په دې بنا باندې الله رب العالمین دې آیت کې فرمایي چې ما کم قوم هم تباه کړی دی، فکلن اخذنا بذنبه، دا هر قوم او امت ما په ګناه نیولی دی، هسې مې نه دی نیولی. دا چې دا طوفانونه راځي، دا چې دا زلزلې راځي، دا چې دا سیلابونه راځي، دا چې دا قحط سالی راځي، دا چې دا مهنګایي راځي، دا چې دا ظالمان بادشاهان مسلط کیږي، دا چې الله رب العالمین دا برنه د نومې د ګلۍ او کمرې راوری الله رب العالمین په یو قوم باندې د کمرو باران کوي، دا هسې پې څه کوي؟ رب العالمین فرمایي نه نه، دا زه په ګناه کوم، ګناه وشي بیا زما عذابونه متوجه کېږي یو قوم ته. هسې بېس الله فرمایي زه دا کار نه. فکلن اخذنا بذنبه، هر څوک مې چې په هر شکل کې رانیولی په ګناه مې رانیولی. او دا قانون دی هرې ګناه سره خپل سپېروالی او خپل عذاب تړلی شوی دی. لکه دا به نه وی چې زه به کوم ګناه خو ما ته به خیر را رسېږي، دا هېڅکله نشي کېدلی. ګناه به نعوذ بالله خیر به پکې دې باندې سړی کافر کېږي چې سړی داسې وي چې ګناه کوم او خیر پکې دی. نه، مونږ ټول ګناهګاران یو، مونږ کې یو هم پاک نشته. په ګناه باندې به ځان ملامته کوي مؤمن او توبه به الله ته وباسي. په مونږ دا فرض ده چې روزانه الله رب العالمین ته توبې وباسو.